اوس یو ښځه ده بد اخلاقه ده، د هغې د علاج طریقه فعظوهن، بس نصیحت وکړئ هغوی ته. د خاوند ګورې ډېر لوی حق دی. حدیث کې دا راځي، امام احمد راوړی دی، اذا صلت المرأة خمسها، چې کله ښځه ده پنځه مونځونه کوي د ورځې، وصامت شهرها، او د رمضان روجې نیسي، وحفظت فرجها، د خپل عورت خیال کوي، واطاعت زوجها، او د خپل خاوند خبره مني، قیل لها دخول الجنة من ای ابواب الجنة شئتی، دې ته به د قیامت په ورځ ویلی شي چې د جنت چې د کومه دروازه خوښوي په هغې ورننوځئ. نو ښځې له نه ده په کار چې د خاوند سره بد اخلاقي کړي، خو که کوي او نه مني نو اول کار به دا کوي چې نصیحت به کوي. ګوره دا غلطي ما په ډېرو سړو کې لیدلې، دا ښځه نه پوه کوي، د سر نه ورسره په جګړو نښلي. چې څنګه ښځه غلطي وکړي که نه، بس کنځلي بدې ردې او ګړز ګړوز او نه، اول دا کښېنوه، په طریقه یې پوه کړه. ګوره ته زما ښځې ستا په ما حق دی، زما په تا حق دی، دا کار ستا صحیح نه په الله نه یې ویروه. ویې نه منله، وهجروهن فی المضاجع، او پرېږدئ دوی لره په ځایونو د سملاستو کې، هجرت دې وکړه. ښه اوس دا هجرت څنګه؟ نو عبدالله بن عباس وایي چې کوروالی ورسره مه کوه، دا د خفګان یوه طریقه ده او د زورنې د ورکولو. یا وایي چې سملې ورسره هجرت په کټ کې څنګه دی چې سملې ورسره نو شا کوه، ته خبرې ورسره مه کوه، توجه له مه ورکوه. او بعض ویلي چې دا ورسره هم زیاته کړي چې خبرې ورسره مه کوه. دلته ګورې دا مطلب نه چې د کور نه وځه، د کور نه به نه وځي. ولې؟ نه بیا ته مشر نه شوې. دا جواب دی، ستاسو دا جواب دا دې کې داسې دننه راځي، خو اصل جواب دی چې بیا ته مشر نه، مشر میدان پرېږدي. لکه اوس ستا بچی دی په غلطه روان دی، ته به ورته کور پرېږدي؟ څه به کوې؟ نصیحت به کوې ورته. ښځه په غلطه روانه ده، ته ورته کور پرېږدي؟ ته خو مشر یې، ته به د دې تربیت او چې کور دې ورته پرېښود او چې بیا کمسله ښځه یې، هغه لا خوشحاله شو چې ښځه الله دې جاخې نه خلاص کړو. بهر ګرځه، که ستا دا مطلب وي چې دا به تا نه معافي وغواړي یا به تا ته ټلیفون وکړي چې راځه خفه شوی، نو دغه تا ته هم نه وایي، نو بس بیا به ته پښیمانې په دوو کې به حیرانې چې زه خو بهر ته راووتم چې په دې لکه دبدبه واچو. نه هغه وشوه، او نه اوس څوک شتي چې تا په خوله کې واپس ترې راولي، نو ځان له دې مسله ښه ډېره کړه. نو د هجرت طریقه دا ده چې ته به په طلایي کې هجرت کې. بله خبره او اهمه نقطه، بچو ته دا خبرې به نه راښکاره کړې، دا په بچو باندې غلط اثر کوي چې بهر دې خبره راښکاره کړه او د بچو په مخ کې او بدې ردې او سپکې سپورې او زه نه سملم او زه نه درځم. نه، دا خبرې به د بچو په مخ کې نه کې، چې د ښځې او د خاوند په منځ کې دا مسله. او په دې باندې درنه ښځه پوهېږي چې خاوند زما نه خفه دی، نو هغه به خپل کار نه واپس شي. وضربوهن، او ووهئ هغوی لره، که دغه هم کار ونه کړي نو بیا څه وکړئ؟ ویې وهئ. خو د وهلو باره کې رسول صلی الله علیه وسلم آداب ښوولي دي چې مخ به ورله نه وایي. او یو حدیث کې راځي فضربوهن ضربا غیر مبرح، داسې ګزار به ورکې چې هغه زخم نه جوړوي، اډوکې نه ماتوي. د دې دا مطلب نه دی چې وهی ته سمه چوکه ورته ونیسي یا خپله غوسه پې سمه سړه کړي. ځکه فقها د هغې دپاره مثال ورکوي، لکه په مسواک کې ووه، په کپړه، او کله داسې هم سړی کولی شي خطا ګزار سړی وکړي. په دې سره درنې ښځې پوهېږي. کومه ښځه چې دینداره اصیله او سړیتوب پکې د هغې ته پته ولري زما خاوند خفه دی، دې حده پورې چې ګزار کوي په ما باندې، نو ځان سیده کول غواړي.
نو کله سړی خطا ګزار وکړي، کله داسې سپېړه په داسې ځای ورکړي چې هغې د لاسه بدن ته نقصان نه رسي، معمولي غونته کې شی په هغې ووایي، نو هغې باندې هغه پوه شي. او چې روزانه ورسره ته جګړې کوې اوس دغه ستا حلي، نو که هغه ته سوباړه ورته ونیسي په هغې باندې هغې داسې اثر نه پرېږدي. ځکه ته پته ده چې د ده دغه عادت ته یو 2 چغې به وایي، 3 به کنځلي کوي، یو 4 به سکون راکوي او 2 بلتې راکوي، هغې نه بعد قصه ختمه شو. نو ښځه به دومره هم نه وایي چې بس ستا دغه والو سره عادت کړي، هغه بیا تا نه یېرېږي نه. لکه څنګه چې یو نیم سړی خپل بچي دومره وایي چې هغه بیا یې سره یېرېږي نه، ځکه ته پته چې زیات نه زیات به پلار څه وکړي، ما به وایي. ابروز ما تاسو ته که څه بوزه کې قصه وکړه، موږ مدرسه کې قرآن یادو، موږ سره یو پنجابی و، نو زما هم زولتیا کې موږ به یو ځای کېناستو په سیدو، نو هغه ډېر کمزور و، نه به یاد ورته قرآن. نو هغه چې موږ سره په دې لینډ کې ناستو، موږ به قاري صاحب ته ناستو چې سبق واورو، نو هغه به موږ سره په دې لینډ کې ناستو، ښه باقاعده. نو هغه به موږ سره ناستو، او چې کله به ورسېدو قاري صاحب ته بس لاس به یې داسې دا چې وهه، ځکه چې ما ته نه دی یاد، بس هغه به وووو، بیا به دا بل لاس به بیا به دا ووو، بیا به چې راوپوس به شو، زه به ورسره ملا شو، ما څنګه موسکی به وي، ما ته نه و یاد. عادت شوی و هغه د الله سونه سمه دي چې خښته جوړه شوې وه، دومره وله والي. نو هغه ته پته وه د کور نه به هغه نه یاده چې زیات نه زیات زه به لاس داسې ونیسم، هغه به یې وایي. نو بچې او ښځه بعضو وختونو کې سړی ګزار کوي په دوی باندې، بعضو وختونو کې سړی قاري په مخه دا قصې مزه نه کوي. او بې ضرورته ښځې وهل دا د اوچت مؤمن صفت نه دی. او ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې لیس اولئک بخیارکم، وی بعض ښځې راغلي وي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي زمونږ کور ته، او د خپلو خاوندانو شکایت یې وکړو، نو ګوره دا یاده کوي چې دغه خلک ګوره ښه خلک نه دي په تاسو کې چې دا ښځې ته شکایت کوي. نو دا ښه سړی نه دی چې ښځه بې ضرورته وایي او ظلم ورسره کوي، او د یو نیم سړي په د ژبې په سر کنځلې پرتي، د مور د هغې کله وله پلار کنځي، کله وله خاندان کنځي، کله د بچو په مخ کې بې عزته کوي، نو دا ښه طریقه نه ده. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، نو که خبره ومنله ستاسو نو مه لټوئ په دوی باندې لاره د ملامتیا، بس دی نو خبره دله ومنله، یا لاره د طلاق. ان الله كان عليا كبيرا، یقینا الله ډېر اوچت دی، لوی دی. د دې لپاره راوړو چې یعنې خیال کوو ګورې الله ستا نه زورور دی، لوی دی، نو که ته ظلم وکړې تا رانیوی شي. ښه په دې هم حل راونوتو. وإن خفتم شقاق بینهما، او که یریږي تاسو د مخالفت نه په منځ د دواړو کې، یعنی سلار نه راوځي، فابعثوا، نو مقرر کوي، حکما من اهله و حکما من اهلها، یو فیصله کوونکی د طرف د خپلوانو د سړي نه، او یو فیصله کوونکی د خپلوانو د ښځې نه. دوی به کیني. ای یریدا اصلاحا، که اراده لري دواړه د جوړ جاړي، یوفق الله بینهما، یو زیوالی به راولي الله په منځ د دواړو کې. که چېرته د مشرانو نیتونه د اصلاحي، نو الله به جوړ جاړی راولي دوی په منځ کې، روغه به راولي. خو چې هغه خپلوان ستا ورانې کوي، اکثر کورونه ګورې دي د لاسه وراني، ستا به ګماني چې یاره دا زمونږ تره دی ښه سړی دی، هغه تره کوشش کوي چې تره دې ښځې نه څه شي جدا شي، ته به یاره زمونږ دا ترور مشره ښځه ده، دا ښه ښځه ده، ټول ورانې هغې ترور جوړ کړی. ته به دا وایې دا خو زمونږ سخر دی خواښې ده، هغه سخر او خواښې مسله جوړه کړي. خو الله وایي که چېرته مشران مخلصیني او صلح غواړي، روغه غواړي، الله به روغه راولي. ان الله كان عليما خبيرا، یقینا الله ډیر پوهه خبردار دی.